سلام دوستانو، خدای دیو کې چې روغ جوړو خوشاله اوسئ. زمونږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکول لپاره دي، نو موږ سره اوسئ. دوستانو نن زمونږ ویډیو د دې باره کې ده چې کوز ډیر زیات خوند کوي که کونه. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا معلومات درکم، که تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زمونږ راتلونکي ویډیو ټول نه مخکې تاسو ته در ورسي. دوستانو ډیر داسې نارینه شته چې هغه شا لخوا سیکس خوښوي او ډیر نارینه داسې شته چې هغه شا لخوا سیکس نه خوښوي، ځکه چې شا لخوا سیکس په اسلام کې منع شوی ده. کم شی چې په اسلام کې منع شوی نو د مسلمان هغې ته ډیر زیات زړه کیږي. د دې یو ژوندی مثال زه تاسو له درکوم. تاسو چې کله خپل میرمنې سره ډیر زیات سیکسي خبرې وکئ او ډیر هم ورته وګورئ راوګورئ او ډیر زیات سیکسي خبرې ورسره وکئ نو ستاسو ذکر نه راپاسي. او هغه خبره چې په اسلام کې منع شوې ده چې لکه تاسو خپل میرمنې سره دا خبرې کولی شئ او بارنۍ میرمنې سره یا پردۍ انجونې سره دا خبرې نشئ کولی. چې تاسو کله هغوی سره سیکسي خبرې کوئ نو ذکر خو پاسېدل پرېږدئ چې ستاسو د ذکر نه اوبه هم روان نشي وي او په دې خبرو کې تاسو سره شیطان مل شوی وي. نو دوستانو کم خبره چې په اسلام کې منع شوې ده نو موږ له پکار نه دي چې موږ هغه کارو. د میرمنې شرمګاه د نارینه د ذکر دپاره جوړه شوې ده او نارینه پې خپل ضرورت پوره کوي او میرمن هم خپل ضرورت د شرمګاه نه پوره کولی شي. نو موږ له پکار نه دي چې موږ د میرمنې سره شاله سیکس وکړو ځکه چې دا په اسلام کې حرام دي. امید لرم دوستانو چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته نه هم ګټې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.